نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د اصلاح لار د خبرونې ډیرو قدرمندو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې تمه او هیله چې تاسو ټول عزتمند اوریدونکي به روغ او جوړ یاست. خوښ چې یو ځل بیا د اصلاح لار د خپرونې له لارې مو احسان حضور ته راغلی یم. په دې هیله چې د دې ارزښتمندې خپرونې تر وروستۍ لحظو راسره پاته سئ او زموږ ننني غوره مطالب مو د خوښۍ وړ وګرځېږي. ریاکاري کوچنی شرک دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: ما تستاسو په باره کې لویه بیره د شرک اصغر ده. صحابه رضی الله عنه عرض وکړ: شرک اصغر څه شی دی؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: شرک اصغر ریاکاری ده. ریاکارانو ته به د قیامت په ورځ وویل سي: ولاړ سئ هغه کسانو ته چې په دنیا کې تاسو د هغوی لپاره عملونه کړي وه. که چیرې د هغوی سره د ورکولو څه شی وي، نو د هغو څخه د خپلو اعمالو بدله واخلئ. د ریاکاره مثال. د یو هوښیار سړي خبره ده چې د ریاکاره مثال د هغه سړي دی چې د خپله کڅوړه د پیسو پر ځای د کوچنیو ډبرو څخه ډکه کړې وي. هغه ته د دې څخه هیڅ فایده نسته، ما سوا د دې څخه چې خلک کڅوړه ډکه وویني او دی مالداره وګڼي، خو د دې څخه کڅوړې والا هیڅ حاجت نسی پوره کولی. د هغه رنګه ریاکاره سړی چې کوم دی، هغه لیدونکي خلک خامخا پرهیزګار او نیک سړی بولي، مګر د الله جل جلاله په حضور کې پر داسې اعمالو باندې هیڅ اجر او ثواب نسته. عمل کول په اوو شانو بې له اوو شانو بې فایدې دي. د یو بزرګ سړي وینا ده: څوک چې په اوو خبرو عمل کوي او په اوو یې نه کوي، نو د عمل بې فایدې دی. اول، د الله جل جلاله د بیرې دعوه کوي خو د ګناهونو څخه پرهیز نه کوي، نو د دعوه غلطه او بې فایدې ده. دوهم، د الله جل جلاله څخه د ثواب امید لري او نیک عمل نه کوي. که څه هم الله جل جلاله بې له عمله ثواب ورکولی سي، خو د الله جل جلاله قانون دا دی چې ثواب نیک عمل کولو والا ته ورکول کیږي. دریم، د نیک کار کولو خواهش خو یې وي، لیکن قصد یې نه کوي. څلرم، بې له تکلیفه دعا کوي، یعنی د نیک جوړېدلو کوشش هیڅ نه کول، یوازې په دعا بسوالی کول. داسې سړی محروم پاته کیږي. توفیق و کوشش کولو والا ته ورکول کیږي، ځکه الله جل جلاله فرمایي: ژباړه هو کسانو چې جهاد یې کړی دی زموږ په لاره کې، نو هغوی ته خامخا موږ خپلې لارې ورښیو. پنځم، بخښه غوښتل بې له پښیمانۍ څخه، یعنی یو څوک په ژبه سره بخښه غواړي خو په زړه کې پښیمانه نه وي، نو د داسې استغفار څه فایده ده؟ شپږم، بې له باطني اصلاح ظاهري نیکي بې فایدې ده. اووم، بې له اخلاصه کوشش کول. بې له اخلاصه تر ټولو لویه نیکي او هر څومره لوی دیني محنت بې فایدې دی. د عمل په ښکاره کولو باندې دو چنده ثواب. یو چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې زه په ډیره پټه سره یو عمل کوم، لیکن هغه خلکو ته ښکاره سي، زه په هغه باندې ډیر خوشحاله کیږم، آیا په دې کې زما لپاره ثواب سته او که نه؟ ولې چې په ظاهره دا د اخلاص خلاف کار معلومیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: په دې سره دو چند ثواب درکول کیږي، یو د پټوالي ثواب، دوهم د ښکاروالي. تشریح: په پټوالي سره یو نیک عمل کول دا د اخلاص نشانه ده، کوم چې د لوی ثواب باعث دی، او د ښکار کېدل څخه نورو ته هم د عمل کولو موقع حاصله سوه چې د هغه ثواب هم دته حاصلیږي. څوک چې په اسلام کې یوه نیکه طریقه رواج کړي، نو دته د هغه ثواب ورکول کیږي،
او د نور خلقو په دې سره عمل کولو ثواب هم دته حاصلیږي. البته د دې خواهش یا کوشش کول چې زما عمل خلقو تشکاره سي یقینا د اخلاص خلاف کار دی. مخلص څوک دی؟ یو چا د بزرگ څخه پوښتنه وکړ چې مخلص څوک دی؟ هغه وفرمایل څوک چې خپلې نیکۍ داسې پټې کړي لکه څنګه چې خپلې بدۍ پټوي. چا پوښتنه ځینې وکړ چې د اخلاص فائده څه شی ده؟ ده وفرمایل د اخلاص فائده دا ده د خلکو د طرف څخه چې کوم ستا صفت کیږي هغه نه خوښوي. د الله جل جلاله د خاص بنده پیژندګلوي. د حضرت ذوالنون مصری څخه یو چا پوښتنه وکړ د الله جل جلاله د خوش او خاص بنده د پیژندنې نشانه او علامت څه شی ده؟ هغه وفرمایل 4 علامې دي. اول هغه چې راحت پریږدي. دوهم د هغه سره چې کوم شی وي لږ وي او که ډېر له هغه څخه د الله جل جلاله لپاره ضرور څه شی ورکوي. دریم په دنیایي لحاظ د خپلې مرتبې او د مقام په کښته کېدلو خوشحاله وي. څلرم د ده په نظر د ده صفت کول او د ده بد ویل دواړه سره برابر وي. دا د الله جل جلاله د خاص بنده پیژندګلوي ده. د ریاکار 4 علامې دي. اول په یوازیوالي کې په نیک کار کې سستی کوي. دوهم د خلکو په مخ کې په پوره خوشحالي او چالاکي سره کوي. دریم چې په کوم کار باندې خلک د ده صفت کوي هغه نور زیات کوي. څلورم چې په کوم عمل باندې د ده بد ویل کیږي هغه کموي. د عمل کلا. درې شان د عمل لپاره د کلا په شان دي. اول څوک چې دا خیال وکړي چې د عمل توفیق د الله جل جلاله د طرف څخه دی د دې لپاره چې تکبر او لوی پیدا نسي. دوهم هر عمل د الله جل جلاله د رضا لپاره کوي د دې لپاره چې د نفس خواهشات مات سي. دریم د عمل ثواب او بدله صرف د الله تعالی جل جلاله څخه غواړي لپاره د دې چې د زړه څخه ریا او طمع ووځي. اخلاص د چوپان څخه زده کړه. یو بزرگ ویلی دی چې انسان باید د چوپان څخه ادب او اخلاص زده کړي. چا عرض وکړ چې څرنګه؟ هغه ویل چوپان چې کله د خپلو پسو سره لمونځ کوي نو دی په خپل مانځه سره دا طلب نه کوي چې پسونه دې زما صفت وکړي. نو د هغه رنګه عامل ته پکار ده چې دی د خلکو د صفت کولو او بد ویلو څخه بېنیازه سي او د الله جل جلاله عبادت وکړي. د عمل د قبلېدو لپاره 4 شرطونه. د هر عمل د قبلېدو لپاره 4 شرطونه ضروري دي. اول علم دی. بې له عمله د علم صحیحوالی ډیر سخت بلکې ناممکن دی او هغه عمل قبلیږي کوم چې صحیح وي. دوهم نیت دی. بې له نیت عمل د ثواب باعث نه ګرځي او بعض اعمال بې له نیته نه دي معتبر ځکه یعنی د عمل ثواب په نیت پورې اړه لري. دریم صبر دی. هر عمل په صبر او سکون سره کوه یا په عمل کولو کې چې کومې پریشانیانې مخې ته راځي پر هغوی باندې په خوشحالي سره د زړه صبر کوه. مخکې 2 شان د عمل څخه مخکې او دریم شی په مابینځ کې دی. څلورم اخلاص دی. بې له اخلاص هیڅ عمل نه قبلیږي. درنو او قدرمندو اوریدونکو، تاسو د اصلاح لار خپرونې ته غوږ یاست. تواضع او عاجزي کول په قرآن کریم او احادیثو کې د دې ډیر فضائل راغلي دي. په یو حدیث کې راغلي دي څوک چې د الله تعالی لپاره تواضع اختیار کړي الله تعالی به د ده مرتبه لوړه کړي. متواضع سړي سره خلک دوستی او محبت کوي. تواضع د عام خلکو لپاره د سربلندۍ او د سربلندو خلکو لپاره د زینت سبب ګرځي. لکه څنګه چې د میوې څخه ډک شاخ د ځمکې خواته سر کښته کوي، د دې لپاره چې خلک د دې د میوې څخه په اساني سره فایده واخلي، د هغه رنګه غوره عقلمند چې د ده عقل په شان د میوې دی تواضع او عاجزي کوي، د دې لپاره چې خلک د ده څخه په اساني سره فایده واخلي. په تواضع سره عزت او ابرو زیاتیږي
او د بلند جنت سبب ګرځي. تواضع د جنت د داخلېدو سبب او د سرداری جنت دی. انسان د تواضع په وجه سره په خلکو کې د روح په شان مقبول او محبوب ګرځي. خلک پرشتیا سره د احترام کوي. د امیرانو او سردارانو څخه تواضع ښکاره کېدل ډیر ښه او د کمال صفت. وړیا جنت که په پیسو دوزخ. یو سپین ږیري خپل زوی ته وویل زویه ته پوهیږه چې جنت مفت او وړیا دی خو اور په پیسو دی. زوی وویل پلاره دا څنګه؟ پلار یې وویل اور یا دوزخ په پیسو دی. هغه څوک چې خمار کوي پیسې به ورکوي. هغه څوک چې شراب څښي پیسې به ورکوي. هغه څوک چې زنا کوي پیسې به ورکوي. هغه څوک چې ساز او موسیقي اوري پیسې به ورکوي. هغه څوک چې د بدو کارونو او فحشا لپاره بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کوي پیسې به ورکوي. او زویه جنت مفت دی. هغه څوک چې لمونځ کوي مفت یې کوي. هغه څوک چې روژه نیسي مفت یې نیسي. هغه څوک چې استغفار وایي مفت یې وایي. هغه څوک چې د الله تعالی د بیرې د حرامو څخه سترګې پټوي مفت یې پټوي. په آخر کې درته وایم چې مسجدونه مفت او وړیا دي خو د رقص ځایونه په پیسو دي. اوس نو ستا څنګه خوښه ده چې غواړې پر اور پیسې ورکړې او که وړیا جنت لاسته راوړې؟ سبحان الله العظیم. متعال او لا یزال رب جل جلاله دې موږ د وړیا جنت پر خوا روان کړي. د نعمتونو یو مثال ګورئ. د خولې څخه معدې ته د یوې ګولې ډوډۍ د سالم رسیدلو لپاره الله جل جلاله څومره ترتیبات نیولي دي. لومړی هغه که توده یا سړه وي نو لاس خبر راکوي. دوهم هغه که تروه ترخه تنده بېمزې او مساله لرونکې وي نو ژبه خبر راکوي. دریم هغه که سخته یا اومه وي نو غاښونه خبر راکوي. څلورم هغه که خرابه یا ورسته وي نو پزه خبر راکوي. لنډه دا چې معدې ته د یوې ګولې د سالم رسیدلو لپاره دومره انتظامات راته نیول سوي دي. خو احیانا د دې ټولو ترتیباتو سره سره بیا هم که کومه ناخوښه ګوله معدې ته ولاړه سي نو په معده کې یې تیزاب حل او ویلي کوي. یا دا چې د معدې اتومات سیستم هغه بیرته خولې ته راجع کوي چې موږ یې قی یا استفراق بولو. د الله تعالی جل جلاله د بېشمیره نعمتونو څخه یو نعمت دی. سبحان الله. نو راځئ په ګډ سره د الله تعالی جل جلاله د ټولو نعمتونو شکر ادا کو تر څو الله جل جلاله په راکړو نعمتونو کې نور هم برکت واچوي. ځکه که موږ د الله تعالی جل جلاله د نعمتونو شکر ادا کو الله تعالی جل جلاله به زموږ نعمتونه رازیات کړي. او که ناشکري وکړو نو الله جل جلاله عذاب شدید او سخت دی. راځئ له ځان سره فکر وکړو چې په کور کې څومره نعمتونه لرو. د هر نعمت بیل بیل شکر ادا کو. الله تعالی څومره انعامات را باندې لورولي دي. د هر نعمت لپاره د حمد او شکر سجدې غواړي. د الله جل جلاله په حضور کې د شکر سجدې وکړو او الله تعالی جل جلاله ته د ټولو نعمتونو د شکر اداینه وکړو تر څو الله تعالی جل جلاله نور هم نعمتونه را باندې راولوروي. د الله تعالی جل جلاله عظیم رحمت دی چې موږ ته بېشماره نعمتونه راکړي دي. الله جل جلاله څخه په هر حال کې راضي او خوښ یو. درنو او قدرمندو اوریدونکو د اصلاح لار خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې چې احسان مو حضور ته راځم پر لوی رب جل جلاله مسپارو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.